تازه او نوې خبر افغان ځوانانو په سویلي افریقا باندې سر وګرځاوه د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې ستر ریکارډونه جوړ کړل دا چې څه وکړل پوره معلومات را سره په دغه ویډیو کې وګورئ ګرانو مینوالو السلام علیکم د افغانستان او سویلي افریقا د 19 کلنو کرکټ جام لوبډلو ترمنځ په کیمبرلي کې د نننۍ لوبې پچا سویلي افریقا وګټله او لومړی د افغان لوبډلې پر وړاندې د توپوهنې پریکړه وکړه سویلي افریقا لوبډلې په 9.1 اور لوبه کې د ټولو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 129 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته د 113 منډو هدف وټاکه افغان لوبډلې دغه هدف د دریو لوبغاړو له سوځېدو وروسته د لوبې په 15 اور کې بشپړ کړ او لوبې د 9 وکټو په توپیر سره داسې حال کې وګټله چې 150 توپونه یې لا پاتې وو ابراهیم زدران 250 او عمران میر 50 د افغانستان له لوري 50 بشپړې کړې برس پیرسن د سویلي افریقا له لوري تر ټولو ډېرې 40 منډې وکړې شفیق الله غفاري تر ټولو کامیاب بالر ثابت شو چې د سویلي افریقا شپږ لوبغاړي یې له میدانه بهر کړل دا لومړی ځل دی چې د کرکټ په لوبه کې افغانستان سویلي افریقا ته ماته ورکړه د یادونې ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د لوبې لپاره بشپړه چمتووالی لري د افغانستان تر 19 کلنو قوم عمره ټیم بشپړه چمتووالی لري او شپږم ځل په نړیوال جام سیالیو کې ګډون کوي د هوتک په وینا د افغانستان تر 19 کلنو قوم عمره کرکټ ټیم د راتلونکي چهارشنبې او جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو او کاناډا له ټیمونو سره لوبه کوي د جنوبي افریقا په کوربتوب د 19 کلنو قوم عمره کرکټ نړیوال جام سیالۍ د 1400 هیوادونو په ګډون کیږي د افغان لوبغاړو د لاو بریاو په هیله نو ډیره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مر سره ولیدله تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې می یاد ساتئ